د جندول عمرا خان لیک او لټون ایازي سبزی. د نورو بلا بدبختیو ترڅنګ د پښتون قامي وستره بدبختی دا هم ده چې موږ خپل قامي اتلان ډیر کم پیژنو او پردي خیالي او فرضي اتلان ډیر ښه پیژنو او دغه خبرې تر شا یو ستر لامل دی او هغه دا چې موږ ته په نصاب کې د خپل تاریخ په ځای په سلګونه میله لرې د داسې خلکو تاریخ راښودلی کیږي چې نه زموږ په قام وي او نه مو په نسب وي. په دغه راته پل شوي پردي تاریخ کې راته کله د پرغانې د وحشیانو یرغلګرو نه اتلان جوړ کړي، کله راته د اندلس د اموي خاندان واکمنان اتلان کړي، کله راته د بغداد د 19 کلن ابن قاسم اتل کړي، کله راته د پښتو او پښتنو ستر دشمن ترکیه لوټمار اتل کړي او کله راته د میسور حیدر علي او ټیپو سلطان اتلان کړي. خو له بده مرغه زما خپل اتلان زمانه پټ دي. پښتون قام کنن د نړۍ په محکومو او بېوزله قامونو کې یو قام دی، بلواکه دی، خوارزار دی او د وخت د سامراج مخ ته ډیر بېوسه دی. خو قدرت وخت په وخت په دویو کې د تورې او قلم داسې خاوندان هم پیدا کړي دي چې د نړۍ نور قامونه اوس هم یادوي او د قامونو په تاریخ کې یو ځانګړی ځای لري. د پښتون قام په دغه سترو اتلانو کې یو ستر نوم د لوی پښتونستان ستر مبارز او افغان نیپولین عمرا خان جندولی هم دی. د پښتنو دغه ستر اتل او د ازادۍ لوی مبارز د 1860 میلادي کال شاوخوا د پښتونخوا د اوسني دیر د جندول نومې سیمې په ګیټکۍ نومې کلي کې د ښاغلي امان خان کره زیږېدلی و. دغه کلی د سواره غونډۍ شاوخوا آباد و. امان خان په هغه وخت کې د جندول نواب او د ترکلاني قبیلې مشر و. ترکلانی د پښتون قام یوه لویه قبیله ده. کله چې په اوسنۍ پښتونخوا کې د سبزو او نورو پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه روانه وه، نو شیخ ملي بابا د ترکلانو نه د سبزو لپاره مرسته وغوښتله. نو هغوی د دوی مرستې له راغلل او هم له هغه وخته دغه قبیله دلته میشته ده. په 1863 میلادي کې چې که انګریزانو د بونیر په امبیله یرغل وکړو نو د عمرا خان نیکه پیس طلب خان او د دیر خان غزن خان د زرګونو دیروجو او جندولو د یو ستر لښکر سره بونیر ته د انګریزانو مخې له لاړل او دواړه ښه په نره وجنګېدل. د دغه جنګ نه وروسته پیس طلب خان په طبیعي توګه په حق ورسېده. د هغه له مرګه وروسته د عمرا خان پلار امان الله خان د جندول مشر شو، خو څه موده پس هغه هم وفات شو. د هغه له مرګه وروسته د هغه د دواړو زامنو عمرا خان او محمد زمان خان ترمنځ د جندول په مشرۍ جګړه وشوه. محمد زمان خان اخر لاس بری شو، د جندول مشري ترلاسه کړه. عمرا خان او خپل بل کشر ورور محمد شاه له جندول څخه وشړل. د جبري جلا وطنۍ په دغه موده کې عمرا خان لومړی د وتمان خېلو د تور لالي خان سره دیره و او بیا په شموزو کې د غلام محمد خان سره پناه واخیستله او شاوخوا 6 میاشتې هم هلته و. عمرا خان د جلا وطنۍ په دغه ورځو کې یوه ورځ د شموزو نه پټ لاړ او خپل پلرنۍ قلا ته ورننوتلو. خپل مشر ورور محمد زمان خان یې مړ کړو او په جندول کې د خپل مشرۍ اعلان وکړو. د خپل ورور سره د تاوتریخوالي په دغه موده کې عمرا خان مکې مکرمې ته حج ادا کولو له لاړ. په هغه سفر کې په هند کې د انګریزانو خلاف مبارزه کوونکو شیخ الهند مولانا محمود الحسن او مولانا رشید احمد گنگوهی سره لیدل کتل وشول. عمرا خان د شیخ الهند نه ډیر متاثره شو او هملته د انګریزانو خلاف د وسلوالې مبارزې د پیل کولو او د سبزو او ترکلانو د یو ستر لښکر د را جوړولو پریکړه وکړه. او کله چې وطن ته راستون شو نو په عملي توګه یې دغه کار ته ملا وتړله. کله چې خپل ورور محمد زمان خان ووژلو او د جندول مشري ترلاسه کړه نو د ورور د وژلو په سر یې نور ورونه حسن خان او محمد افضل خان مخالف شول او په هغه یې برید وکړو. د هغه د ورونو سره د دیر د هغه وخت د واکمن خان رحمت الله خان لښکر هم ملګری و. دغه لښکره د مایارو سره نږدې د عمرا خان سره جنګ وکړو او هغه له یې ماتې ورکړه. خو څه موده وروسته په صدبور کلي کې په یوه بله جګړه کې عمرا خان خپل ورونو له ماتې ورکړه او هغوی یې باجوړ ته په تېښته مجبوره کړل. د ورونو له تېښتې وروسته عمرا خان د جندول ګڼ شمېر خانانو ته د تسلیمېدو پیغامونه واستول او په ډېره لږه موده کې عمرا خان په ټول جندول کې د یو زورور او پیاوړي خان په توګه راڅرګند شو. کله چې پښه په جندول کې ټینګه شوه هغه په خپل ریاست کې په قانون سازۍ د قلاګانو په تعمیر او د خپل ریاست لپاره د باقاعده منظم پوځ په جوړولو لاس پورې کړو. ځای په ځای تحصیلداران وګمارل او په خپله
په باړوا یعنی اوسنی سمرباغ کې دیره شو، کوم چې د هغه د ریاست پایتخت و چې له ریاستي امورو د سمې نه لږ وزګار شو. نو د پیښور پیرنګي کمیشنر ته یوه جرګه ولېږله او په باقاعده توګه یې پیرنګیانو ته د دوستانې لاس ور وړاندې کړو. یاد دې وي چې د 1863 میلادي کال د امبېلې له جګړې وروسته د دیر سواد باجوړ جندول او چترال په واکمنو کې عمرا خان لومړی واکمنو چې د پیرنګي سره یې سفارتي اړیکې ټینګې کړې. هغه غوښتل چې دغه ملګرتیا له لارې خپل ریاست واک او پوځ پیاوړی کړي. پیرنګیانو د هغه دغه ګام تود هرکلی وکړو، په سملاسي توګه یې د جندول ریاست ومنلو. دغه دوستۍ په ترڅ کې د جندول او ډیلي ترمنځ د سوداګرۍ او ځنګلونو د پرې کولو سره سره له دیر نه تر چترال پورې سړک باندې د پیرنګیانو د تګ راتګ لپاره ګڼ شمېر لوزنامې وشوې. د عمرا خان او پیرنګي ترمنځ دغه دوستي او اړیکو که یو اړخ ته عمرا خان ته په زړه پورې ګټه وکړه، نو له بلې خوا پیرنګي ته هم د هند او افغانستان ترمنځ سیمه کې یو پیاوړی او بااثره ملګری ترلاسه شو. په 1882 میلادي کال کې د دیر د هغه وخت واکمن خان رحمت الله خان خپل زوی شریف خان له دیر څخه شړونکی کړو. شریف خان نیغ جندول ته لاړ او د عمرا خان نه د خپل پلار پر ضد د ملاتړ غوښتنه وکړه. عمرا خان خو د همدې ورځې په انتظار و، ځکه چې خان رحمت الله خان څه موده وړاندې د عمرا خان خلاف د هغه د ورونو سره پوځي کومک کړی و. عمرا خان د شریف خان سره د هر رنګ کومک ژمنه وکړه او هغه له د خپل تربور عبدالمجید خان په مشرۍ کې یو لوی لښکر په دیر د برید لپاره ورکړو. دغه لښکر په دیر ناڅاپي برید وکړو، خو خان رحمت الله خان ورور ورله ماتې ورکړه او لښکر په تیښته جندول ته ستون شو. د 1880 زیږدیز کال پورې د دیر او سوات اړیکې سمې وې او د دواړو سیمو ترمنځ کومه لویه جګړه نه وه شوې. په همدغه کال کې چې کله سیدو بابا په حق ورسېده او د هغه په ځای د هغه مشر زوی میاګل عبدالحنان کېناست، نو حالات څه لږ ډېر بدل شول. هغه د سوات په نیول شوو سیمو 2 ځله برید وکړو، خو بریالی نه شو. د 1883 زیږدیز کال په لومړي سر کې میاګل عبدالحنان جندول ته د عمرا خان ځای له لاړ او د هغه نه د دیر د خان پر ضد پوځي کومک وغوښتلو. عمرا خان ورسره د ملاتړ ژمنه وکړه. څو ورځې وروسته میاګل عبدالحنان د سوات د یو لوی لښکر سره په ادینځی د برید لپاره روان شو. د وادي سره سم یې د جندول لښکر هم کومک له روان شو. دواړه لښکرو په شریکه د دیر د خان په قلاګانو ناګهانه برید وکړو. د دیر لښکرو یې په نره مقابله وکړه، خو د سوات او جندول ګډ لښکر پرې لاسبری شو او د دیر د خان تر واک لاندې ګڼ شمېر سیمې ونیولې. دغه لړۍ تر ډېرې مودې همداسې روانه وه. عمرا خان به د دیر د خان تر ولکې لاندې سیمې نیولې، خو څه موده پس به هغه سیمې خان رحمت الله خان د هغه نه بیا نیولې. له بلې خوا په جندول کې دننه هم حالات سم نه وو او د عمرا خان پر ضد کورنۍ جګړه او محلاتي سازشونه هم ښه په درس کې روان وو. په همدغه موده کې میاګل عبدالحنان یو ځل بیا جندول ته لاړ او د عمرا خان نه د تالاش، ادینزو او شموزو سیمو هغه ته د سپارلو غوښتنه وکړه. چونکې دغه سیمې د دیر د خان نه جندولي پوځ نیولې وې او ښه درنه مرګ ژوبله ورته هم اوړېدلې وه. نو همدا لامل و چې عمرا خان د میاګل عبدالحنان په دغه غوښتنه سره لمبه شو او چوټ انکار یې وکړو. د هغه په دغه انکار میاګل عبدالحنان ډېر خواشینی شو او نیغ د دیر د خان دربار ته لاړ. د دواړو ترمنځ دا ژمنه وشوه چې د دیر او سوات ګډ لښکر به په ادینزو کې په جندولي لښکر برید کوي او څو ورځې پس د جنوب لاړخه د سوات او د شمال لاړخه د دیر یو زورور لښکر په جندولي عسکرو ناګهانه برید وکړو او د یو شمېر سیمو د نیولو ترڅنګ جندولي لښکر له ماتې ورکړه او درنه مرګ ژوبله یې ورته واړوله. خو عمرا خان د 300 سپرو په مرسته د دیر او سوات په شریک لښکر برید وکړو او ماتې یې ورکړه. میاګل عبدالحنان یې د ګڼ شمېر ملګرو سره ونیولو او جندول ته یې بوتلو، خو وروسته بیا د مشرانو د یوې جرګې په ترڅ کې راخوشې کړی شو. د 1890 میلادي کال په اوړي کې عمرا خان د ګوسم لاندې د دیر په سیمه برید وکړو. د رود او پنجکوړې د سیندونو د یو ځای کېدو د مقام خواته په ولی کنډو کې په هیمجان خان او د دیر د خان 2 زامن د هغه مخې ته ودرېدل او سخت مقاومت یې وکړو، خو عمرا خان بریالی شو او د جندول او پنجکوړې ترمنځ ټوله سیمه یې ونیوله. په ولی کنډو کې د عمرا خان بریا هغه په سیاسي ډګر کې په لومړي ځل د یو زورور مشر په حیث رامخکې کړو او د دې ثبوت دا دی چې د سوات میاګل په خپله باړې یعنی سمرباغ ته هغه ځای له راغی او د دیر د خان خلاف ورسره اتحاد وکړو.
لکه څنګه چې مې وړاندې وویل چې په هغه وخت کې د دیر خان د سوات څخه برخه نیولې وه. په ژمي کې میاګل د چکدرې په مقام په سیند پورې وتو او د ادینزۍ د خاورې یوه برخه یې ونیوله. په ځواب کې د دیر خان خپل لښکر راټول کړو، د تالاش په لاره مخ په وړاندې لاړ او په شوا کې تایاړۍ کې د میاګل نه چاپېره شو. کله چې په میاګل زور زیات شو نو د کومک لپاره یې په عمرا خان پسې خبر وکړو. کله چې په 1804 زیږدیز کال کې د دیر واکمن خان رحمت الله خان په حق ورسېده نو د هغه زوی محمد شریف خان د دیر خان شو. خان محمد شریف خان په لومړي سر کې د یو شمېر اندروني او بهرني مشکلاتو سره مخ و. همدا لامل چې عمرا خان ته د دیر او جندول ترمنځ د څه مهمو ستونزو د هواري لپاره یوه جرګه ولېږله. عمرا خان د مفاهمت په ځای خان محمد شریف خان ته د تسلیمېدو لپاره سواب ځواب ولېږلو. خو دغه خبره په خان محمد شریف خان لکه د ټوپک د ډز بده ولګېده. کله چې عمرا خان ولیدل چې خان محمد شریف خان په هیڅ حال هم تسلیمېدل نه غواړي نو په دیر یو ځل بیا برید وکړو. دا په دیر کې د عمرا خان پرلپسې 5م برید و. عمرا خان ډیر ډاډه و او ګمان یې کولو چې ډیر زر به د خپل 4000 کسیز لښکر سره د خان محمد شریف خان نه ټول دیر ونیسي. خو د غذای حالات بل شان شو. جندولي لښکر ستره ماتې وخوړه او ګڼ شمېر مرګ ژوبله ترې وشوه، تر دې چې د عمرا خان نه د هغه شخصي ټوپک هم د دیر لښکر واخیست. له دغه ماتې وروسته عمرا خان شاوخوا 3 کلونه په جندول کې په انتظامي او ریاستي چارو کې بوخت پاتې شو. عمرا خان د دیر په بیلابیلو سیمو بریدونه پیل کړل او وخت په وخت د شهزادۍ قلعه، بلامبټ، کهونه ډیر یعنی اوسنی حاجي آباد او تیمرګره هم ونیوله. او وروسته د بانډۍ خان سره د یوې لوزنامې په ترڅ کې میدان هم د جندول د ریاست برخه کړه. بیا د خان محمد شریف خان سره لاس واچول او ماتې ورکړه. خان شریف خان د ماتې خوړلو نه وروسته لومړی نهاګ درې او بیا سوات ته لاړ. بیا څه موده پس په 1890 زیږدیز کې د یوې درنې جرګې سره افغانستان له لاړ او له امیر عبدالرحمن خان نه یې مرسته وغوښتله. خو هغه ورته انکار وکړو ځکه چې په دغه ورځو کې د عمرا خان او امیر عبدالرحمن خان دواړو د پیرنګي سره کلکه یارانه وه. محمد شریف خان په مات زړه له افغانستانه د مومندو په لاره د ناوګۍ خان ځای ته او بیا له هغه ځایه د پېښور د ارباب فرید خان ځای ته لاړ او هملته دیره شو. خو څه موده پس چې له هر ځای څخه ناهیلی شو نو د پلی شیرخاني په لاره سوات ته لاړو. عمرا خان د دیر له نیول وروسته خپل ورور محمد شاه خان د دیر والی کړو او په خپله جندول ته بیرته لاړ. دغسې د 1892 میلادي کال شاوخوا دیر د نیمایي نه زیات سوات، نیګبیخیل، دوشخیل، شموزی، میا برنګولا، باډوان، د بونیر څه برخه او د ملکن ټوله سیمه تر څښاکوټه پورې د عمرا خان تر ولکې لاندې راغله. عمرا خان غوښتل چې د جندول د ریاست پولي تر پېښور پورې وغځوي او لوی پښتونستان جوړ کړي. د دغه غرض لپاره یې لومړی په باجوړ برید وکړو خو د باجوړ ولایت خان یې مخه ونیوله او د عمرا خان لښکر ماتې وخوړه. یاد دې وي چې د ولایت خان سره د پیرنګیانو پټه مرسته هم وه ځکه چې پیرنګیانو نه غوښتل چې په سیمه کې د عمرا خان غوندې څوک را پیدا شي. او کله چې عمرا خان د افغانستان په اسمار نومې سیمه برید وکړو نو د افغانستان حکومت د پیرنګیانو نه غوښتنه وکړه چې نوره د عمرا خان مخه ونیسي. د هند د پیرنګي حکومت سیکټر لارډ ریپون عمرا خان ته خط ولیکلو چې نور له داسې بریدونو لاس واخلي او همدغسې د پیرنګیانو او د عمرا خان اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د دې ریلیف آف چترال نومې کتاب پیرنګي لیکوال جارجینګ هسبینډ په خپل کتاب کې لیکي چې که د عمرا خان او پیرنګیانو ترمنځ تاوتریخوالی نه و پیدا شوی نو عمرا خان به د پېښور نه تر چتراله پورې د ټولې سیمې یوازینی واکمن و. د 1892 میلادي کال د فروری په میاشت کې عمرا خان په چترال برید وکړو ځکه چې د چترال د هغه وخت واکمن محترمان الملک د پیرنګیانو سره نږدې اړیکې لرلې او د هغه خلاف به یې دسیسې جوړولې. په یخ ژمي کې عمرا خان د خپل لښکر سره په چترال ورننوتو او د کیلاش، کامدیش، ګردیش او بزغل نه وروسته یې په سخته یخنۍ او د واورو کې د دروش قلعه ونیوله او بیا یې په سخته یخنۍ او واورو کې د دروش قلعه ونیوله او بیا یې اراندو، نصرت او بریکوټ هم ونیول. هلته یې 2 قلعهګانې او د چترال په سینې یو پول هم جوړ کړو. دغه وخت د ګلګیت انګریز پولیټیکل ایجنټ عمرا خان ته خط ولیکلو چې سم د لاسه د دروش قلعه خالی کړه او له چترال نه وځه.
خو دغه نر پښتون د پیرنګي د هماغه خط په بل اړخ ولیکل چې باید پیرنګیان یا له سیمې نه وځي او یا د جنګ ته تیار شي. پیرنګي په هغه خط پورې وخندل چې چرته زورور پیرنګي او چرته عمرا خان. د پېښور پیرنګي کمشنر هم عمرا خان له دړکه ورکړه، خو هغه ځان ناجانه کړو او ځواب یې ورکړو چې زما په کار کې به کار نه لري. د دروش له نیولو وروسته انګریزانو پریکړه وکړه چې باید خامخا نوره د عمرا خان مخه ونیول شي. هغه د ژمي په سخته یخنۍ او ګڼ واورو کې له ګلګت څخه د دروش په لاره د کیپټن کیمبل په مشرۍ کې خپل پوځ چترال ته ولېږلو چې غیرات یا غیرت نومې ځای ته راورسېدل. نو عمرا خان ته مستر رابرټسن ولیکل چې ډېر زر به د چترال نه وځغلوم. عمرا خان هم هغه وخت د خپل لښکر سره د پیرنګیانو په کمپ برید وکړو او د لږې ډېرې جګړې نه وروسته د عمرا خان لښکر بیرته راوګرځېده. همدا جګړه د عمرا خان او پیرنګیانو ترمنځ د اوږدې مودې د جنګونو د لړۍ لومړۍ کړای وه. کله چې انګریزانو د چترال قلا ونیوله نو په عمرا خان پسې یو ځل بیا سوال ځواب وکړل چې د چترال نه وځه، خو عمرا خان پرې په ځواب کې برید وکړو او یوه خونړۍ جګړه وشوه. رابرټسن وایي چې د پیرنګي په دغه لښکر کې یوازې 543 کسانو. د عمرا خان په برید کې د پیرنګي د پوځ 22 لوړ پوړي افسران وژل شول چې پکې کیپټن بیرټ، جنرال باج سنګ او میجر بهیکم د یادونې وړ دي او د پیرنګي پوځ مشر کیپټن کیمبل هم د خپل 23 تنه نورو ملګرو سره سخت ټپي شو. عمرا خان د اوږدې مودې پورې د قلا محاصره وکړه او پیرنګیان دننه په بد حال کې ناستو. د دې خبرې نه د پېښور کمشنر هم خبره کړی شو او د مارچ په 9 نیټه د رابرټسن خط هم ډیلی ته ورسېده، په کوم کې چې هغه د خپل لښکر د بېوزلۍ او د عمرا خان د لښکر په اړه خپلو پیرنګیانو مشرانو ته ټول معلومات ورکړي وو. د مارچ په 15 نیټه د یوې سختې جګړې او 2 اړخیزه زیان نه وروسته پیرنګیانو ماتې وخوړه. لیفټیننټ ایډورډ او لیفټیننټ پاولر د خپلو ملګرو سره ونیول شول او د دروش قلا ته بندیان راوستل شول او وروسته بیا جندول ته واستول. پیرنګیان په دغه کار ډیر خپه شول او پریکړه یې وکړه چې د عمرا خان واکمني به په هر حال له منځه وړي، ځکه چې د هغوی په زړه دا هیڅکله هم نه جوړېدله چې د جندول غوندې یوې نومورکې او لرې پرتې سیمې یو پښتون د دومره لوی ریاست جوړ کړي چې پولې په شمال کې د چترال د دروش پورې او په جنوب کې د سخاکوټ پورې اوږدې وي. هغوی په افغانستان کې د عمرا خان برید هم بد ګڼلی و، ځکه چې امیر عبدالرحمن خان د پیرنګیانو ملګری و او هغوی ونه غوښتل چې امیر عبدالرحمن خان څوک خفه کړي. له بلې خوا به عمرا خان د پښتنو د بېلابېلو قبیلو د یووالي او د خپل واک لاندې سیمو کې د اسلامي قانون خبره هم ښه په ډاګه کوله او پیرنګیانو دغه ټولې خبرې ځان ته خطر ګڼلې. نو ځکه یې عمرا خان د سترګو اسخی و او غوښتل چې زر تر زره یې له منځه یوسي. خو دا کار دومره اسان نه و او نه پیرنګي دا زړه کولی شو چې نیغ په نیغه د عمرا خان مخې ته ودرېږي، خو بیا یې هم د هغه پر ضد خپلې هڅې دوامداره وساتلې. د دغه کار لپاره پیرنګیانو یو اړخ ته شاوخوا د 20,000 وسلوالو یو لښکر چمتو کړو او بل خوا یې د خپلې روایتي مکارۍ چلول او ټګۍ برګۍ لومې هم د عمرا خان شاوخوا خورې کړې او ګڼ شمېر ملګري ځان لره پیدا کړل. د ملګرو د دغه لړۍ لومړی کړی د دیر پخوانی شړونکی شوی خان محمد شریف خان و. کله چې د پیرنګیانو لښکر درګۍ ته راورسېده نو محمد شریف خان یې هرکلي ته پخپله ولاړو. هلته یې د پیرنګي مشرانو سره لیدل کتل وکړل. په دغه لیدلو کتلو کې د مردان ځینې خانانو هم مهم رول لوبولی و چې پکې خان بهادر خان، خواجه محمد خان هوتي، سرفراز خان، رحیم شاه خان او یار محمد خان بدرشي د یادونې وړ دي. تاریخ به دغه خلک کله هم ونه وخي، ځکه چې دغه وخت که دوی د پیرنګي ملاتړ نه وی کړی نو پایله به بل شان وه. د پښتون قام په بربادۍ کې د مذهبي مشرانو او ضمیر خرڅه مولایانو هم لوی لاس دی او وخت په وخت د پښتنو د دشمن مرسته ښه په نره او ښکاره کړې ده. د عمرا خان خلاف هم پیرنګیانو د مذهبي مشرانو او مولیانو نه کار واخیستو. په دغه خلکو کې تر ټولو مهم نوم د سیدو بابا دی. سیدو بابا او د هغه مریدانو د عمرا خان خلاف د پیرنګیانو په وینا ډیره ناوړه پروپاګانډه پیل کړه او هر ځای به ویل چې عمرا خان مسلمان نه دی بلکې هغه یو کافر او مرتد سړی دی او د پیرنګیانو خلاف د هغه مرسته کول جهاد نه بلکې عظیمه ګناه ده. سیدو بابا او دغه ټولو پلویانو مریدانو او عقیدتمندو به په هر نکاح، هر جنازه، هر غم او هر ښادۍ کې او د هر مون نه پس د عمرا خان خلاف خلک راپارول او پیرنګیانو به دغه خلکو ته پیسې ورکولې. په دغه خلکو کې یو بل نوم د مکرانۍ ملا هم دی، څوک چې عمرا خان افغانستان ته شړونکی کړی و.
ویل کېږي چې یوه ورځ د یاد مولا د یو مرید د جندول د یو هندو سره د مایارو په بازار کې په څه خبره تاوتریخوالی راغلو. مکراڼی مولا په هندو د حضرت محمد وسلم د سپکاوي تور ولګولو. خبره اوږده شوه او تر عمرا خانه ورسېدله. هغه د دواړو ډلو خبرې واورېدلې نو هندو یې وړ او مولا یې پړ وګرځولو او په ریاست کې د اقلیتونو سره د زور زیاتی په سر سزاوار او شړونکی کړو. دغه مولا دغه خبرې د غچ اخیستلو لپاره د پیرنګي خوا ونیوله. د عمرا خان خلاف او د پیرنګي په حق کې به فتوی ورکولې او منفي پروپاګاندا به یې کوه. که څه هم د هغې دغه منفي پروپاګاندا د عمرا خان په ملاتړ او مبارزه ډېره بده اغېزه وکړه، خو بیا هم د دیر سوات او ملکنډ بلا خلک د هغه سره اوږه په اوږه ولاړو، تر دې چې د دیر د خان د خپلې کورنۍ نږدې خلک او په دیر کې د میشتې سبزو ملیزو د څلورو واړو لویو خیلونو ګڼ شمېر خلک هم د عمرا خان سره تر آخري ورځې ښه په نره ولاړو او په هر ګام یې د هغه کلک ملاتړ کولو. همدا لامل چې د هغه د ماتې خوړلو نه پس نواب او پیرنګیانو په دغه خلکو ځمکه او اسمان یو کړل، ژوند یې ورله ګران کړو، د هغې جایدادونه او شتمنۍ ضبط کړې او هغې یې د دیر نه شړونکي کړل. د مولا ترڅنګ خان هم اکثره د پښتون قام د یووالي د لارې خنډ شوی دی. د عمرا خان خلاف هم پیرنګیانو د دې سیمې او شاوخوا خانان او ملکان ونازول، انعامونه یې ورله ورکړل او د میاشتې په حساب یې ورله نغدې پیسې هم وتړلې. دغه خاینانو خانانو او ملکانو به د عمرا خان خلاف په هره حجره، جرګه، جنازه او غم ښادۍ کې منفي پروپاګاندا کوله. میکمیهان او رمزي په خپل کتاب کې لیکلی دي چې د 1895 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 18 نیټه عمرا خان ته د پیرنګي لخوا اخري اخطار لیک ولېږل شو. د سیمې میشتو ټولو قبیلو ته هم دا سپیناوی وشو چې مونږ انګریزان د څه مقصد لپاره په دې سیمه تېرېدل غواړو. هغوی ته دا باور ورکړی شوی و چې که چیرې هغوی په لاره کې زمونږ پوځونه ونه چېړل نو مونږ هم هغوی ته یا د هغوی مال او جایداد ته هیڅ قسمه زیان اړول نه غواړو. همدارنګه حکومت دا اراده هم نه لري چې د هغوی ولاقې ونیسي او یا دلته په مستقله توګه دیره شي. هغوی زیاتوي چې د ناوګۍ د صفدرخان ورور سردار خان او د جار ولایت خان د ناوګۍ د خان لاړخه په دې خاطر پیښور ته راغلل چې د پیرنګي د حکومت سره خبره سپینه کړي. د ناوګۍ خان د ډیورند معاهدې تر لاسلیک کولو پورې د افغانستان د امیر نه 100,000 روپۍ ماجب اخیستی وو، خو د دې نه وروسته یې هیڅ نه و اخیستی. هغه ته د 12,000 روپیو سالانه او 1,000 ټوپکو پیشکش په دې شرط وشو چې هغه به د شاوخوا قبیلې په قابو کې ساتي او د پیرنګي پوځونو ته به سامان رسوي او له خپل اړخه به ورسره مرسته کوي. دا شرط هغه ومنلو، خو له دې ویرې چې د پوځونو د بیرته راتللو نه پس به امیر او عمرا خان دغه خلاف ځوابي کاروایی وکړي، ځکه نو د هغه رویه بېطرفه پاتې شوه. د مانکي مولا او د میا ګلانو په منځ کې په دغه وخت کې غلط فهمۍ پیدا شوې وې او په دې وجه زمونږ خلاف یو نه شول. د سمې رانیزو زمونږ سره دا لوز وکړو چې هغوی به مونږ ته په خپله خاوره د تېرېدلو اجازه راکوي او په کوز سوات کې د خان خیلو او رانیزو خانانو تر خپله وسه پورې کوشش وکړو چې په لاره کې مونږ ته هیڅ قسمه خنډان جوړ نشي. د 1895 میلادي کال د اپریل په لومړۍ نیټه د پیرنګي پوځ لومړی بریګیډ د مردان نه لوند خوړ ته او دویم او دریم بریګیډونه یې د ملکنډ جلاله ته روان شول. په 3 اپریل د پیرنګیانو د تکړه انجنیرانو په ګډون شاوخوا 100,000 کسیز لښکر د سر رابرټ لا په مشرۍ کې ملکنډ ته ورسېده چې په درنو وسلو او توپونو سنبالو. دغه میشن له پیرنګیانو د چترال مرسته یا د ریلیف اف چترال نوم ورکړو. د پیرنګي اصل هدف او منصوبه دا و چې لومړی بریګیډ به د ملکنډ له لارې سوات ته ننوځي، خو په دې کې خبر راغی چې په مورا او سخاکوټ کې خلکو د مزاحمت لپاره تیاری نیولی دی. په دغه وجه پیرنګیانو درګۍ ته مخه وکړه. په 5 اپریل د الډنډ شریف خان د پیرنګیانو سره د کومک اعلان وکړو. بل خوا په تاڼه کې د شاوخوا ګڼ شمېر پښتانه ځوانان راغونډ شوي وو. پیرنګیان چې خبر شول نو د تاڼې خانانو ته یې سوال ځواب وکړل چې دا کسان د کلي په خوا کې مه پرېږدئ. هغوی هغه ځوانان له هغه ځایه وشلل، خو هغوی بیا په داسې ځای کې مورچې ونیولې چې سیند ته تللې لاره د پیرنګیانو لپاره خطرناکه کړله. پیرنګي پوځونو د اپریل په 8 نیټه تاڼې ته حرکت وکړو او ځایي مشرانو ته یې وویل چې که چیرې دغه خلک په سملاسي توګه خواره نه شول نو موږ به خپل پوځونه بر سوات ته ولیږو او هغوی ټولو له به رنګ رنګ سزاګانې ورکړو. دغه دړکې په زړه پورې کار وکړو او لاره خلاصه شوه. د دیر خان شریف خان چا چې تر دغه وخته پورې د سوات په مینګوره کې د کډوالۍ ژوند کولو. په 2 اپریل د پولیټیکل افیسر
میجر ډین سره په درګۍ کې وکتل او د پیرنګیانو سره د مرستې کولو خواهش یې ښکاره کړو. بېشکه چې د هغه مقصد د خپل بایللي حیثیت او واک بیرته حاصلولو، خو دغه لاره سمه نه وه. پیرنګیانو هغه ته وویل چې یوازې زموږ د پوځونو د ملګرتیا په تش اعلان هېڅ نه کیږي. پوهېږو چې په اصل کې ته زموږ په اوږو یو ځل بیا خپل اقتدار ته رسېدل غواړې. که ته خامخا زموږ د ملاتړ نیت لري نو باید لومړی خپل اهمیت او وړتیا وښایې او د هغې لپاره باید ته میدان ته په عملي توګه راوځې او د عمرا خان خلاف زموږ کومک له خپل خلک راپاڅوي او په عمومي ډول ځان زموږ د کار سړی ثابت کړي. که چیرې دې دا کار زموږ د تسلۍ مطابق وکړی شو نو موږ به درته پیسې او وسله درکړو، خو بیا هم زموږ د تګ نه وروسته به دا خپله ذمهواري وي چې د پیرنګي له مرستې بغیر خپل حیثیت او ریاست وساتي. وایي چې هغه ډیر په خوشحالۍ دغه شرطونه ومنل او په 3 اپریل د پیرنګي د پوځونو سره په ملکن واوړېده. په 4 اپریل د سوات په سیند پورې وته او د لړم په دره واوړېده. بل خوا د عمرا خان خلاف د خانانو مولیانو خان محمد شریف خان د بلا منفي پروپاګانډې سربیره د دیر سوات ملکن باجوړ بونیر او شاوخوا ټولې سیمې قبایل یو موټی شوي وو. په 3 اپریل د عمرا خان په مشرۍ کې هم شاوخوا 12,000 پښتنو یو لښکر د پیرنګي خلاف د جګړې لپاره ملکن ته راورسېده، خو له بده مرغه یوازې د 3,000 کسانو سره پخواني پیتي ټوپکونه وو او د پاتې لښکرو سره تورې غشې لیندې تبرونه تبرګي او د لرګي کوته کوي. خو بیا هم په تش لاس د ملکن تاریخي دره ونیولی شوه. د هغې هوډ ډېر کلک او د همدغه کلک هوډ او پښتنې جذبې لامل چې په تش لاس یې د پیرنګي په 2 بریګیډه پوځ برید وکړو چې پکې پیرنګي پوځ ته ډېره لویه مرګ ژوبله واوښتله. ډېرو پیرنګي لیکوالانو د پښتون ولس دغه ورځې میړانه او نرتوب ستایلی دی. د ملکن په دغه جګړه کې پیرنګیان د یوې درنې خونړۍ مقابلې نه وروسته بریالي شول. 8 پیرنګیان ووژل شول او 40 ټپیان شول. له بلې خوا د پښتنو د مړو ټپیانو شمېر له پیرنګیانو نه ډېر زیات و. د ملکن په سر اوس هم په دغه جګړه کې د وژل شوو پښتنو قبرونه شتون لري. خواته یو وړوکی شان جومات او په لږ واټن ترې د پیرنګي لښکر د عیسایانو سپاهیانو قبرونه هم شته. د پښتنو پیرنګیانو 2مه جګړه د بډخیلې په امان دره کې وشوه، خو هلته هم پیرنګیانو ډیر په بېرحمۍ پښتانه په توپونو وویشتل او ستره مرګ ژوبله یې ورته واړوله. د امان درې په جګړه کې یوازې 13 پیرنګیان ووژل شول، خو د پښتنو جنګیالیو نه شاوخوا 800 کسانو ژوند له لاسه ورکړو او ګڼ شمېر یې ټپیان شول. په 9 اپریل پیرنګیان تر چکدرې راورسېدل. عمرا خان د خپل ورور محمد شاه خان په مشرۍ کې 3,000 کسیز لښکر ورولېږه. محمد شاه خان تر 5 ساعته پورې د پیرنګي لښکر مخه ونیوله، خو وروسته بیا په شا شو ځکه چې پیرنګیان نه یوازې په شمېر زیات وو بلکې د پښتنو په مقابل کې ورسره وسلې هم پرمخ تللې، درنې او زیاتې وې. د چکدرې په دغه جګړه کې وینسټن چرچل هم و چې وروسته بیا د برطانیې وزیر اعظم شو او په نوم یې اوس هم په چکدره کې د چکدرې پل ته مخامخ د غره په سر یو یادګار د چرچل پکټ په نوم جوړ دی. هغه به په دغه لوړه غونډۍ ناستو د جګړې د میدان څارنه به یې کوله او د برطانیې د یوې ورځپاڼې ډیلی میل لپاره به یې راپورونه جوړول او لیږل. پیرنګیانو په چکدره کې د راموړې تاریخي قلعه ړنګه کړه او د تلاش په لاره تیمرګرې اړخ ته روان شول. په لاره پرې پښتنو جنګیالیو ځای په ځای ناڅاپي بریدونه کول. په 11 اپریل پیرنګیان د تیمرګرې په خوا کې سدو شیکولۍ ته ورسېدل او پریکړه یې وکړه چې له همدې ځایه به د پنجکوړې په سیند پورې وځو. پیرنګي انجنیرانو دغه ځای یو پل جوړ کړو، خو کله چې شاوخوا نیمایي لښکر پورې وتلو نو د سیند چپو هغه پل لاهو کړو. له بلې خوا همدغه وخت د کامراني له لارې پښتنو جنګیالیو په پیرنګیانو برید وکړو. نږدې و چې د پیرنګي ټول لښکر له منځه تللی و، خو د سیند له بلې غاړې یو ځل بیا په پښتنو د توپونو د ګولیو باران جوړ کړو، خو بیا یې هم د یو څو لوړپوړو پوځي افسرانو په ګډون د 13 شاوخوا خلک له لاسه ورکړل. په 18 اپریل یو ځل بیا پښتانه ننګیالي او پیرنګیان په ګوسم نومي ځای کې یو بل ته مخامخ شول. ګوسم د مونډا په نیمایي لاره کې پروت دی. یاد دې وي چې مونډا د عمرا خان یوه کلکه قلعه وه. د ګوسم په جګړه کې هم شاوخوا 300 پښتنو جنګیالیو ژوند له لاسه ورکړو او یوازې 3 پیرنګیان ووژل شول. تر هغه دمه د عمرا خان د تره زوی او د سر لښکر عبدالمجید خان په چترال کې و. د هغه سره شاوخوا 4,000 کسیز لښکر او بلا وسله هم وه. دې خوا عمرا خان هڅه کوله چې د سیمې بېلابېلې قبیلې او خیلونه را یوځای کړي او د پیرنګیانو خلاف یې وستره او اخرنۍ جګړه وکړي. خو کله چې عمرا خان عبدالمجید خان ته سوال ځواب وکړل
چې زر تر زره ځان د لښکر سره جندول ته راورسوه نو هغه چل ول شروع کړو او خپل راتګ یې ډیر وځنډولو ځکه چې هغه د جندول د واکمنۍ په لالچ کې او د 100 روپو په بدل کې ځان په پیرنګیانو خرڅ کړی و. له بلې خوا په مونډه کې زر تنه نور پښتانه سرتیري د عمرا خان ملاتړ له راورسېدل. کله چې پیرنګیان هم مونډه ته رانږدې شول نو سر رابرټ لا په عمرا خان پسې سوال ځواب وکړل چې باید د جګړې په ځای خبرو اترو ته کینو. خو عمرا خان ورته وویل چې زما نه ګر چاپېره په زرګونه پښتانه سرتیري ولاړ دي، ما خبرو اترو ته نه پرېږدي، خو ته خپل لښکر وروسته کړه او زه به خپل لښکر بیا به خبرې سره وکړو. خو رابرټ لا انکار وکړو ځکه چې هغه غوښتل چې عمرا خان د خبرو اترو په پلمه ونیسي او بندي کړي ځکه چې د ډیلي نه ورته همدغه حکم و. عمرا خان د خپل تربور نږدې خپلوانو خانانو ملکانو او د ځینو ملیانو له کبله ډیر زړه ماتی شو ځکه چې د سختۍ وړتیا په دغه وخت کې هغې ونه یوازې د هغه له ملاتړه لاس واخیست بلکې د هغه خلاف به یې د پیرنګي په وینا منفي پروپاګنډې هم کولې. په 18 یا 13 اپریل عمرا خان د خپل لښکر سره د جندول نه د وتلو پرېکړه وکړه ځکه چې که جګړه یې کولې نو د ګټې نه زیان ډیر زیات و. په هغه ماښام یې د بېلابېلو سیمو د مشرانو سره د مونډه په قلا کې یوه جرګه وکړه. د ماښام د مانځه نه پس د قلا نه راووتل او خپل لښکریانو ته یې وینا وکړه چې که د ملکنډ په جګړه کې زما سره 1400 میډني وسلوال را سره وي نو د پیرنګیانو به کله هم په ملکنډ نه و راوړېدلي. هغه زیاته کړه چې ماله مې دشمن ماتې نه ده راکړې خو ماله مې خپل خپلوانو او ملګرو ماتې راکړه. ما په دې جګړه کې خپل ریاست او واک له لاسه ورکړو خو بلا خلکو پکې خپل دین ایمان عقیده او غیرت وبایللو. هغه خلکو ته د مکرانۍ مولا هغه لیک ور وښودلو چې پکې د پیرنګي خلاف جګړه حرام او ستره ګناه ګڼلې وه او خلکو ته یې لیکلي چې باید د پیرنګي پر ضد عمرا خان مرسته ونه کړي ګنې د خدای له عذاب سره به مخ شي. هغه ویل چې زه به له افغانستان څخه بیرته راځم او د آخري سلګۍ پورې به د دشمن خلاف جګړه کوم. بیا یې خلکو ته وویل چې قلا لوټ کړئ او بیا خواره شئ. په خپله د خپلو نږدې 40 تنه وسلوالو ملګرو سره د ماښام په تیاره کې له جندول نه د افغانستان په لوري ووتلو. د اپریل په 19 نیټه د پیرنګي پوځ یوه وړه ډله د جان بټۍ په درا بېله کوم مزاحمته وروخته. له بلې خوا په چترال کې په 20 اپریل شیر افضل خان ماتې وخوړه او په تېښته بریالی شو. پیرنګیانو د دیر خان ته وویل چې د تګ راتګ ټولې درې ورته بندې کړه او که کېدای شي نو ژوندی یې ونیسه او د دې لپاره چې دغه کار یقیني شي باید ته په خپله مخه لاړ شي. هغه په دغه کار کې بریالی شو او په 28 اپریل یې شیر افضل خان د چترال د یو شمېره مخوریزو مشرانو سره ونیولو او دیر ته یې راوست. د مۍ د میاشتې په لومړۍ نیټه شیر افضل خان او 15 تنه نور مهم قیدیان هند ته ولېږل شول. پیرنګیان دیر ته ورسېدل او خان محمد شریف خان یې په چکدره کې د یو تقریب په ترڅ کې په باقاعده توګه د دیر نواب کړو. بیا په 14 مۍ د لوارۍ په لاره چترال ته لاړ او د چترال واکمن امیر الملک یې ونیولو او د هغه په ځای 14 کلن شجاع الملک د چترال واکمن کړو. د پیرنګیانو د دغه تګ په اړه یو تاریخي ټپه ډیره مشهوره ده چې چرته لندن چرته چترالو بېننګي زور شوه انګریزان چترال ته ځینه. د ډسمبر په 11 نیټه د دیر نواب محمد شریف خان د چترال د لارې د ساتنې لپاره د پیرنګیانو سره یوه لوزنامه لاسلیک کړه چې تر مخه نواب شریف خان دا ذمهواري واخیسته چې هغه به د ډاک لاره خلاصه ساتي. که چیرې ټلګراف ولګېده نو د هغې ساتنه به هم کوي. همدارنګه سړک ملیشي عسکرو څوکۍ او د پوځي کمپونو ځمکه به په ښه حالات کې ساتي او د لیوي سره د رابطې ساتنه به کوي. د دې هر څه په بدل کې به پیرنګیان هغه ته د کال په سر 10,000 روپۍ ورکوي چې په دې کې به د لیوي د ساتنې خرچ شامل نه وي. دا خرچ به د هند برطانوي حکومت برداشت کوي او د ډاک د مالی مرستې په ډول به 1000 روپۍ سر هم ورکوي. د کال په سر د نورو 19,000 روپو په بدل کې به نواب شریف خان د هغه ټولو ټیکسونو او چونګیو نه لاس په سر شي کوم چې به هغه د چترال د اشریت نه تر چکدرې پورې د تجارتي مالونو په تېرېدلو اخیستل. د تاڼې خانې خیلو د رانیزو خانانو ملکانو هم دې ته غاړه کېښودله چې د کال په سر د 10,000 روپیو په عوض به د هغې د علاقې نه د تجارتي مال په تېرېدلو هغې چونګې نه اخلي. د دیر نه د پیرنګي پوځونو واپسي په 20 سپټمبر 1895 پیل شوه او تر 14 اګست د 1895 پورې د پیرنګي پوځونو جندول په بشپړه توګه خالي کړو. د عمرا خان د افغانستان ته د تګ نه وروستو جندول په دې ډول وویشل شو. باړوا یعنی سمرباغ سید احمد خان ته حواله شو. صدبر یا صدبر کلی شیر افضل خان ته، شاهی د محمد زمان خان زامنو ته، چاودی میر حسن خان ته،
دا متل زین الله خان ته د تور سیمه، میر افضل خان ته مونډه، عبدالمجید خان ته کسکوټ، عبدالغني خان ته او مسکینی د محمد شاه خان کورنۍ ته وسپارلی شو. عمرا خان چې کله افغانستان ته ورسید هلته یې تود هرکلی او درناوی وشو، خو د څه لپاره چې هغه هلته تللی و د افغانستان واکمن امیر عبدالرحمن خان د هغې اجازه ورنکړه، ځکه چې هغه د پیرنګیانو خفګان نه غوښته. د عمرا خان افغانستان ته په تللو د هندوستان پیرنګي وایسرای ویکټر بروس له ډېرې خوشحالۍ نه وویل چې زموږ ستر دشمن عمرا خان اوس زموږ د ستر او خوږ دوست امیر عبدالرحمن خان میلمه شو. د دې نه دا خبره په ډاګه کیږي چې د عمرا خان خلاف کابل او هند په خپلو کې یو ځای شوي وو. د هغه ملي ارزوګانې او د هغه د لوی پښتونستان خوب یې په ګډه سره شنډ کړی و. عمرا خان دوی په قلاره نه پرېښودو، او دا ځکه چې دغه نر پښتون د ډیورند د کرښې سخت دښمن او مخالف و. عمرا خان هیڅکله د پښتون ولس ناروا ویش نه منلو. همدغه د هغه ستر جرم و چې پیرنګي ته نه و منظور، او د هغه شتون د پیرنګي د پارډوړ پالیسۍ او د امیر عبدالرحمن خان د دلالۍ لپاره خطرناک و. نو ځکه دوی دواړه د دغه پیاوړي پښتون او ستر مبارز پر ضد سره یو لاس شول، او دغه لوی پښتون په پوځي او سیاسي توګه شل او یوازې کړو. د دې سره سره ځایي ملکانو، نوابانو، د شاوخوا سیمې خانانو، ځایي ملایانو، سیدانو، په ځانګړې توګه د چترال مهتر امیرالمک هم د پیرنګي ښه په کلکه دلالي کړې وه، او د هغه په راپرځولو یې هېڅ صرفه نه وه کړې. عمرا خان د خپلو اصول او کلک هوډ څښتن و. هغه د خپلې مبارزې او تحریک په لاره کې هېڅ ته هم نه دی کتلی، بلکې تل یې خپل هدف او مرام په نظر کې ساتلی دی، تر دې چې په دغه لاره کې خپل ولیو او ښیښیو ته هم نه دی کتلی. د عمرا خان یوه کور ودانه د چترال د مهتر شجاع الملک خور وه، او بله یې د نواب شریف خان خور وه. بل اړخ ته د هغه یوه خور د سوات د عبدالودود پاچا صاحب مور وه. خو عمرا خان کله هم دغه ښیښی او خپل ولی د خپل لوی مرام په لاره کې نه دي خنډ کړي، او د یوې لوی پښتونخوا د جوړېدو لپاره یې ټولې رشتې ښیښی او خپلوۍ هېرې کړي او شاته یې غورځولې وې. د هغې مخې ته یوازینی مقصد او مرام دا و چې خپله خاوره او خپل اختیار. د عمرا خان او د پیرنګیانو بنیادي اختلاف د ډیورند په کرښه او د ولسونو په تقسیم و. عمرا خان د یوې لویې پښتونخوا د جوړولو په تکل کې و، او کونړ او نورستان یې د لویې پښتونخوا برخه او قلمرو وګڼل، ځکه یې د نورستان په کامدیش نومې سیمه حمله وکړه، چرته چې غیر مسلمه خلک آباد و. هغه یې په اسلام مشرف کړل او د کامدیش نه واده هم وکړو، بل یې د کونړ په سیند د اسمار پل هم جوړ کړو. تر دې له مخه هلته په سیند پل نه و، او په جالو او شنازونو به خلک په سیند پورې وتل. بله خبره دا ده چې که مونږ ځمکنۍ یعنی جغرافیایي حقیقتونو ته ځیر شو، نو د ډیورند د کرښې دواړو غاړو ته یو قام ویشلی شوی دی. عمرا خان د دې قام د تقسیم خلاف و. که د بیلګې په توګه د دیرو د جندول او براول په اړخ د کرښې دې خواته مشواني، وردګ او ترکلاني پراته دي، او همدا قبیلې د کرښې هغه غاړې ته هم میشته دي. د باجوړ په اړخ د کرښې دې اړخ ته سالارزي او ماموند آباد دي، او همدا قبیلې د کرښې هغه غاړې هم په ګڼ شمېر کې آباد دي. همداسې مومند، شینواري، اپریدي، وزیر، دوړ او مسید هم د ډیورند د کرښې دواړو غاړو ته آباد دي، او دوی تر نن ورځې پورې یو بل سره ښیښی، خپلولی او تګ راتګ دی. تر دې چې د 1980 میلادي کال پورې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې نه وې پیل شوې، په ځینو سیمو کې د کرښې دواړو اړخ ته د میشته قبیلو د شریکو ځنګلونو او ځمکو ویش هم نه و شوی. په ډېرو سیمو کې لکه د کونړ او دیر براول کې خو دغه ویش په ډېر نږدې وخت کې شوی دی. عمرا خان نه غوښتل چې لویه پښتونخوا دې تقسیم شي. هغه د پښتون ټوټې ټوټې وجود نشو لیدلی، او د دې خبرې ادراک هم پیرنګي او هم امیر عبدالرحمن خان ته و. انګریزانو امیر عبدالرحمن خان ته وویل که عمرا خان د ډیورند دې اړخ ته موږ نه مني، نو په کونړ او نورستان کې تا هم نه مني. عمرا خان د دې خبرې نه ناخبره و چې د امیر عبدالرحمن او پیرنګي سلا مشوره ماته یوه ده، او دواړه زما مخالف دی. خو توپیر یې دا و چې پیرنګی په ښکاره او امیر عبدالرحمن خان د دوستۍ په جامه کې لکه د لیستوني د مار دغه سره خپله دشمني پالله. عمرا خان په خپله وایي چې زه هغه وخت په کابل کې په ځان پوهه شوم چې زه د امیر عبدالرحمن خان میلمه نه بلکې د هغه سیاسي قیدي یم. کله چې ما غوښتل چې له کابل نه تر باجوړه پورې د لارې معلومات وکړم او په همدغه نیت پاسپور شم او د چکر په پلمه له کوره را بهر شم، کله چې زه د کابل له بالاحصار نه واوړېدم، نو دوه ناپېژانده کسانو مې مخه ونیوله او راته یې وویل خان چېرته روان یې؟
ما ورته وویل په چکر راوته یم. هغې راته وویل له دې ځای اخوا تا ته د تللو اجازه نشته. ما ورته وویل ولې؟ هغې وویل دا د امیر صاحب حکم دی چې نه به ځې. عمرا خان زیاتوي چې زه پوه شوم چې زه د امیر د څار لاندې یم او مخبران راپسې دي او زما ناسته ولاړه څاري. عمرا خان یو ځل له دیر څخه د حج مبارکه فریضه ادا کړې وه او د بل ځل لپاره د عربستان د هغه وخت د پاچا شریف مکه په بلنه له کابل څخه د خپلو 1500 وسلوالو ملګرو سره د حج فریضه ادا کړې وه. په دغه سفر کې ورته شریف مکه په عربستان کې د پاتې کېدو او هلته د اوسېدلو بلنه هم ورکړې وه او ورته یې ویل ته دلته پاتې شه او کورنۍ به دې زه راوغواړم. د شریف مکه ویره د سعود د کورنۍ نه وه او غوښتل چې د عمرا خان غوندې کس مې په خوا کې وي نو بیا به راباندې سعود خاندان نشي راتللی. خو عمرا خان ورته معذرت وکړو او واپس کابل ته لاړ. په دغه سفر کې چې کله د هند د ممبئی بندرګاه ته راورسېده نو انګریزانو یې ډېر ښه استقبال وکړو او ګارډ آف انر یا د احترام پوځي سلامي ورته برابر کړه. خو عمرا خان د هغې سلامي قبوله نه کړه. د دغه ګارډ مشر عمرا خان ته ویل چې زه یو مسلمان پښتون یم او زما په مشرۍ کې د هند برطانوي حکومت تا ته سلامي وړاندې کوي. عمرا خان ورته ویل چې ته لا څنګه پښتون او څنګه مسلمان یې چې د پیرنګي نوکري کوي؟ ستا پښتون او مسلمان وجدان تا نه ملامتوي؟ پیرنګیانو عمرا خان په ممبئی کې په یوه او بله بهانه نږدې یوه اونۍ ایسار کړو او هغه ته یې د یو پښتون پوځي افسر په مشرۍ کې جرګه ور ولېږله چې که ته د انګریزانو د اثر لاندې د دیر نوابي قبوله کړې نو دا به د دواړو غاړو لپاره ګټور کار وي. خو هغه ورته وویل چې زه به خپل وطن د خپلو خلکو په مټ آزاد کړم. زه د خپلې شخصي ګټې لپاره په خپل ولس د پیرنګي غلامي نشم ورته پلی. دغه پښتون پوځي افسر چې پوه شو چې په عمرا خان دغه خبرې اثر نه کوي نو په رښتیا ویلو راغی. عمرا خان ته ویل چې که څه هم ما ته حکومت دا دنده راکړې وه چې په تا د هغې د اثر لاندې نوابي ومنم خو زه پوه شوم چې په تا زما خبرې او د اقتدار شوق هیڅ اثر نه کوي. زه ستا پښتون غیرت او عزت ته سلام کوم. نواب نشوي خو نوم به دې په پښتون تاریخ کې تر ابده ژوندی وي. د یوې اونۍ نه پس پیرنګیانو هغه ته د کابل د تګ اجازه ورکړه. عمرا خان ته د افغان نیپولین خطاب انګریزانو ورکړی دی. انګریز جرنیل سیاستمدار د برطانیې پخوانی صدر اعظم وزیر اعظم او تاریخ پوه وینسټن چرچل په خپل کتاب د سټوري آف د ملکن پلیټ پورس کې هغه د افغانانو نیپولین په نوم یاد کړی دی. چرچل عمرا خان ته افغان نیپولین د هغه د جګړې د مهارتونو له کبله ویلی خو پوښتنه دا ده چې د غازي لقب ورته څنګه کله او چا ورکړو. په دغه اړه عمرا خان پخپله په خپلو یادښتونو کې وایي د جندول نه زما د پلار امان خان په مشرۍ کې یو لښکر بونیر ته د پیرنګیانو پر ضد د جنګ لپاره روان شو. په دغه وخت کې زه ماشوم وم خو ما هم د پلار سره د تګ لپاره ضد وکړو او ویل مې چې زه هم ستاسو سره جنګ ته ځم او پلار مې دې ته رضا کړو چې ما هم له ځانه سره بوځي. په لاره چې به ستړی شوم نو د پلار یو نوکر به په شا کړم. هغه وایي کله چې موږ د ملکن تاڼې کلي ته ورسېدو نو د لښکر مشرانو پرېکړه وکړه چې لومړی به سوات ته ځو چې د سیدو بابا سلام وکړو دعا به ترې واخلو بیا به مخکې ځو او همداسې وشوه. موږ سوات ته د سیدو بابا دربار یا استوګنځي ته لاړو. د بابا سره د روغبړ وروسته هغه زما د پلار نه زما په اړه پوښتنه وکړه. هغه ورته ویل دا زما زوی عمرا خان دی او زه دې وکړو چې زه به هم در سره جنګ لزم. سیدو بابا زه ځان ته رانږدې کړم او خلکو ته یې مخ واړولو چې دا خان خو غازي دی. کله چې موږ د جګړې نه راستانه شو نو ټولو به رښتیا ویل خان خو غازي دی او بیا د سیدو بابا هغه خبره رښتیا شوه او کله چې ځوان شو نو د پیرنګي سره په غزاګانو سر شو. عمرا خان وایي چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوه ورځ زه په کابل کې په خپله حجره کې ناست وم چې د امیر صاحب کسان راغلل او راته ویل امیر صاحب په بیړه د خپلو کسانو سره شاهي محل غوښتلی. وایي ما ورته ښه وکړل خو زما سره دا ویره پیدا شوه چې کیدای شي د پیرنګي په وینا یې زما د نیولو سازش جوړ کړی وي. نو خپلو ملګرو ته مې ویل چې تاسو به 300 کسان سره د میغزین او اسلحې چمتو ناست یئ. که په 3 ساعته کې زما سوال جواب را نشي نو پوهه به شئ چې بیا به زما خلاف څه سازش جوړ شوی وي نو تاسو به بیا په ارګ یعنی شاهي محل حمله وکړئ. هغه زیاتوي چې کله زه ارګ یعنی شاهي محل ته ورسېدم نو د امیر زوی حبیب الله خان زه یوې خوا ته بیل کړم او راته ویل خبره د راز د امیر صاحب وفات شوی دی او ما ته دا وصیت کړی دی چې کله زه مړ شوم نو عمرا خان به سره د خپلو کسانو د ارګ د ساتنې لپاره راوغواړي. په بل هیڅ چا به باور نه کوي او تر هغه وخته به زما د مرګ اعلان نه کوي تر څو چې د ټول افغانستان کې په مهمو څوکیو خپل باوري او وفادار کسان نه وي ګمارلي. عمرا خان وایي چې ما ورته ویل الله به خیر کړي
وار مه خطا کوه، هر څه به سم شي. بیا مې خپل کسان کور ته واستول او د خیریت احوال مې ورکړو او خپل 300 کسان مې د ارګ د ساتنې لپاره ارګ ته راوستل. چې هر څه ځای په ځای شول نو امیر حبیب الله خان وروسته د 9 ورځو د امیر عبدالرحمن خان د مرګ اعلان وکړو او دا شان ما او راسره جندولي لښکر یوه میاشت د کابل د ارګ یا شاهي محل ساتنه وکړه. د عمرا خان یو نږدې ملګری وایي چې یوه ورځ خان وویل چې د کابل حکومت لاس ته راغلی دی، خو دا به د امیر د کورنۍ سره لوی خیانت او بې وفایي وي او دا کار راته ډیر سپک کار ښکاري. عمرا خان د 1903 میلادي کال د اګست په 11 نیټه د 44 کلونو په عمر هغه وخت په افغانستان کې په حق ورسېده کله چې د وړوکي شان لښکر سره په دیر د بیا برید کولو اراده یې کړې وه. کله چې له کابل نه لږ مزل وکړو نو په لاره کې ناڅاپي خېټه خرابه شوه او همدغه ناروغي د هغې د مړینې لامل وګرځېده. داسې ګمان کېږي چې چا ورته په خوراک کې زهر ورکړي وو. د هغه جنازې له د امیر عبدالرحمن خان زوی او د هغه وخت د افغانستان امیر حبیب الله خان او د افغانستان نور لوړپوړي حکومتي چارواکي راغلل. د کابل حکومت په غم کې 2 ورځې رخصتي اعلان کړه او د سردار بهادر خطاب یې ورکړو. دغسې د 19مې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د پیرنګي استعمار پر ضد د خپلواکۍ او لوی پښتونستان ستر مبارزه او د پښتون قام سپېڅلی ویاړلی تاریخ دغه ځلانده ستوری د تل لپاره پناه شو. مزار د افغانستان د پایتخت کابل د چاردی په سیمه کې د واصل آباد کلی ترڅنګ د غره په لمنه کې د ټیکنیکل کالج په احاطه کې دی. ارواح ښاد او یاد یې اتل. په 1945 میلادي کال کې د افغانستان د حکومت لخوا د مخبري بنسټ په پوره درناوي او ویاړ د جوړې شوې نقشې سره سم کېښودی شو. په دغه مراسمو کې فخر افغان خان، عبدالغفار خان باچا خان رحمت الله علیه هم ګډون کړی و. د بنسټ تیږه یې هغه کېښوده او ګډونوالو ته یې په یوه لنډه وینا کې وویل چې عمرا خان د پیرنګي استعمار پر ضد یو ستر مبارز دی. موږ باید د ده په څیر خپل قامي اتلان او د هغوی کړاوونه او مبارزه هیره نه کړو. باید دغه رنګ تاریخي او ملي فداکار خلک او اتلان د خپلې لارې ډیوه وبلو او د هغوی د ملي نظریاتو او عملونو پیروي وکړو. د عمرا خان د 4 ښځو نه 10 زامن او 9 لوڼې وي. اول عبدالمتین خان، دویم عبدالرحیم خان، دریم عبدالحمید خان، څلورم عبدالوهاب خان، پنځم عبدالکریم خان مشهور په باچا خان، شپږم عبدالواحد خان، اوم عبدالاکبر خان، اتم عبدالغفور خان مشهور په شاهزاده خان، نهم عبدالقادر خان، لسم عبدالحکیم خان مشهور په امیر خان. په لوڼو کې مشره لور د دیر په نواب اورنګزیب خان چاړه نواب واده وه. د دویمې لور کوژدنې د امیر عبدالرحمن خان د زوی نصر الله خان سره شوې وه، خو ویل کېږي چې له واده څخه وړاندې په مرموزه توګه ناڅاپه مړه شوې وه. درېیمه لور یې د کونړ په میرزمان خان واده وه او څلورمه لور یې د دیر د میدان په عبدالحمید خان یعنی ګوړ خان واده وه. یوه لور یې د سید اکبر خان دا متل خان کور ودانې وه. بله یې په شیر زمان خان یعنی شیرخانی خان، یوه په نوروز زمان خان واده وه او 2 لوڼه یې له ودېدلو نه پرته په حق رسېدلې وې. د دغه ستر اتل له مرګه وروسته د هغه مشر زوی خان عبدالمتین خان له کابله باجوړ ته شپه په شپه په پټه راغی. عمرا خان د هغه په ځانګړې توګه تربیت او روزنه کړې وه. کله چې هغه باجوړ ته راورسېده نواب د ملکنډ انګریز پولیټیکل ایجنټ ته خبر ورکړو او هغه د پیښور پیرنګي کمشنر خبر کړو. انګریزانو په امیر حبیب الله خان فشار راوړو چې ولې درنه عبدالمتین خان باجوړ ته تللی دی. امیر د عبدالمتین خان ورونه عبدالحمید خان او عبدالرحیم خان راوغوښتل چې عبدالمتین خان څنګه زما له اجازې پرته جندول ته تللی دی. هغې ورته په ځواب کې وویل چې یو خو هغه زموږ مشر ورور دی، موږ کشران یو او دا حق موږ نه درلود چې مخه یې ونیسو، او دویمه دا چې جندول زموږ پلرنۍ خاوره ده او خپل پلرنۍ ټاټوبي ته د تګ لپاره موږ د چا اجازې ته اړتیا نه لرو. په دې خبره امیر حبیب الله خان نور هم لمبه شو. ټول یې بندیان کړل او هر یوه ته یې په لاسونو او پښو کې زلونې واچولې او د مشقت ډک بند یې ورته اعلان کړو. د عبدالمتین خان د نورو ورونو او خپلوانو نه یې ټول ورکړی شوي مراعات بیرته واخیستل او له کابل نه یې مزار شریف ته وشړل. په هغه وخت کې د اسونو او قشرو د سفر دور و. نو په لاره کې قافله ډاکوانو لوټ کړه او د عبدالمتین خان د تره یو زوی د ډاکوانو سره د مزاحمت په مهال وژلی شو. د یادونې وړ ده چې د ډاکوانو د دغه ډلې مشري حبیب الله کلکاني بچه سقاو کوله، څوک چې بیا وروسته د پیرنګیانو په زور د افغانستان امیر شو.
کله چې بچه سقاو د دوی نه پوښتنې پیل کړې چې تاسې څوک یې او چېرته ځئ، نو هغوی ورسره خپله پیژندګلوي وکړه چې موږ د عمرا خان زامن ورونه او خاندان یو او امیر حبیب الله خان شړونکي کړي یو. د عمرا خان د نوم په اورېدلو حبیب الله کلکاني یعنی بچه سقاو ډیر خفه شو او خپلو ملګرو ته په قهر شو چې تاسو د مرد مجاهد کورنۍ لوټلې ده، ډیر بد مو کړي دي. بیا یې له ډیر معذرت او بخښنې سره د هغوی ټول لوټلی مال بیرته ورکړو او ورته وویل هر چا چې په لاره ودرولی ورته ووایي چې موږ د حبیب الله کلکاني میلمانه یو او کوم تن چې مړو د هغه د کفن او تدفین بندوبست یې هم وکړو. له بلې خوا امان الله خان چې د عبدالمتین خان دوست او همخیال او د پلار په دغه ناوړه کار سخت خفه او ناراضه او د یو مناسب وخت په لټه کې و چې یوه ورځ امیر حبیب الله خان له په لغمان کې د ښکار پروګرام جوړ شو. امیر حبیب الله خان په دغه سفر کې خپله میرمن یعنی د امان الله خان مور هم د ځان سره کړه. خیمې وتړل شو او خلک په ښکار پسې خواره شول. د امان الله خان مور هم د حبیب الله خان د عیاشیو نه نوره تر پوزې راغلې وه. هغې د خپل زوی امان الله خان په ډاډ پخپله او یا د کوم بل باوري کس په مرسته امیر حبیب الله مړ کړو او ځان یې کابل ته د خپل زوی امان الله خان ته ورسولو. دا چې بیا امان الله خان د غازی عمرا خان د کورنۍ سره څه وکړل دا یو بیل باب او تاریخ دی. کله چې امان الله خان د کابل په تخت کېناست نو لومړی فرمان یې د عمرا خان د کورنۍ د آزادېدلو او هغوی بیا کابل ته د راوستلو په لړ کې جاري کړو. ټول خپل دربار ته میلمانه کړل او د پلار د ناروا سلوک بخښنه یې ترې وغوښتله او ورته وویل که په تاسو کې څوک دلته پاتې کېدل غواړئ ټول مراعات به مو په ځای وي او که څوک د عبدالمتین خان خواله باجوړ ته تلل غواړئ هغه به په عزت او درناوي رخصت کړای شي. د عمرا خان درې زامنو عبدالکریم خان، عبدالقادر خان او عبدالحکیم خان باجوړ ته د بیرته تګ پریکړه وکړه چې له امیر امان الله خان لخوا په پوره درناوي او عزت سره د سرو سپینو رخصت کړی شول. نورو زامنو په کابل کې د پاتې کېدلو اراده وکړه او امیر امان الله خان ورته بلا ډېرې ځمکې او نور مراعات ورکړل. کله چې د امیر امان الله خان خلاف بغاوت وشو او حبیب الله کلکانی بچه سقاو د کابل امیر شو نو یوه ورځ اعلان وشو چې نن به د جمعې مانځله حبیب الله کلکانی د کابل ښار پلاني جومات ته راځي. د دې نه یوه ورځ وړاندې د عمرا خان یو زوی عبدالغفور خان چې په لیوني خان مشهور او ډیر زیرک پوه او ذهین انسانو یو خود ساخته بم د دوه نورو ملګرو په مرسته د جومات په هغه لاره کې ځای په ځای کړو په کومه چې به بچه سقاو راتلو. خو له بده مرغه دغه بم د چاودېدو څخه وړاندې افشا شو او لیونی خان او ملګري ونیول شول. بچه سقاو پوښتنه وکړه چې دا کار چا کولو. پولیسو ورته وویل په دې کې 3 کسان ککړ دي او مشر د غازی عمرا خان زوی عبدالغفور خان دی او موږ نیولی دی. بچه سقاو وویل هغه مال راولی. کله چې ورله راوست بچه سقاو ترې پوښتنه وکړه آیا تا رښتیا هم دا کار کولو یعنی زما د مرګ اراده دې کړې وه؟ هغه ورته ځواب ورکړو هو ما رښتیا هم ستا د وژلو پریکړه کړې وه خو له بده مرغه بریالی نه شوم. بچه سقاو ورته ویل ولې ته خو د یو لوی مجاهد او غازي زوی تا ولې داسې ناوړه کار کولو؟ هغه ورته ویل که ژوند را سره یاري وکړه بیا دې هم نه پرېږدم وژنم به دې. حبیب الله کلکاني ترې بیا پوښتنه وکړه اخر ولې ته داسې زما د وینو تږی یې؟ څه بد مې در سره کړي دي؟ عبدالغفور ورته ویل هیر دي شول چې د مزار شریف په لاره کې د زمونږ په قافله حمله کړې وه او خوږ د کاکا زوی دې راته وژلی و. بچه سقاو لږ په فکر کې شو او بیا یې ورته په خندا کې وویل ما ستا د کاکا زوی وژلی و او که دا بم نه و افشا شوی تا خو زه وژلی وم. خوښه دې نه ده چې روغه جوړه وکړو؟ عبدالغفور خان لږ غلی شو او بیا یې ورته ویل ځه ما بخلی. حبیب الله کلکانی په خندا شو او وی ویل بچیا مرد مجاهد است او د هغه د نورو ملګرو په حق کې فیصله وکړه چې دا په توپې والوزوئ. هغه وی توپې ته وتړل او والوزول یې. له بلې خوا چې کله د عمرا خان له مرګه وروسته عبدالمتین خان باجوړ ته راغلو نو دلته یې د سالارزو او د مامندو قبیلې د مشرانو سره له جرګو وروسته د دیر د نواب خلاف یو لښکر برابر کړو او په جندول یې حمله وکړه. د جندول د 3 مشهورو قلاګانو نه یې لومړی د کامبټ او بیا د سمرباغ قلا بغیر له کوم غټ مزاحمت نه ونیوله او د نواب نوکرانو په تیښته ځانونه د تور قلا ته ورسول. عبدالمتین خان ورپسې هم سره د خپل لښکر ځان د تور قلا ته ورسولو او د څلک ډیر مزاحمت نه وروسته یې دغه قلا هم ونیوله. اوس یوازې د منډه قلا پاتې شوه چې په دغه سیمه کې د نوابۍ واک یوه کلکه مورچه وه. د تور د قلا له نیولو وروسته عبدالمتین خان د منډه په قلا د برید اراده لرله خو د لوی اختر ورځې رانږدې شوې نو د هغه ملګرو هغه ته ویل چې اختر به په خپلو کورونو کې تیر کړو او د اختر په 3مه ورځ به په منډه ورځو. عبدالمتین د دوی په دغه پریکړه خوشحاله نه و خو د ملګرو خفګان یې هم نه غوښتلو نو په نزړۍ د
هغه خبره ومنله. لښکریان خپل کورونو ته لاړل او عبدالمتین خان د خپلو څو ملګرو سره د تور په قلا کې پاتې شو. بلخوا د دیر نواب خپل ټول قوت د مونډه قلا ساتنې ته راټول کړی و. خو کله چې د عبدالمتین خان د لښکر د خورېدلو نه خبر شو نو د موقع نه په استفاده د تور په قلا د اختر په ورځ ناڅاپي حمله وکړه. د دیر نواب ته دغه حمله ډیره ګرانه پرېوتله او څه له پاسه 130 لښکریان یې پکې مړه شول او همدارنګې د عبدالمتین 2 د تره زامن هم په دې جګړه کې مړه شول. خو د نواب لښکر په دې بریالی نه شو چې د تور قلا ونیسي. نواب دغه ځای د چل اول او سیاسي فریبکار نه کار واخیست. د نواب په وینا یوې ښځې قرآن پاک په سر ونیولو او عبدالمتین ته یې نارې وهلې چې خانه نور بس کړه. عبدالمتین خان د قرآن خاطر وکړه او د 2 کسانو نومونه یې واخیستل چې هغوی د خبرو اترو له راشي. همدغسې د نواب او عبدالمتین خان ترمنځ د خبرو اترو او روغې جوړې لپاره یوه جرګه وټاکلی شوه. جرګې عبدالمتین خان ته ویل چې فیصله به په دیر کې کوو او ته به زموږ سره دیر ته ځې. د دغه جرګې په ضمانت عبدالمتین خان د تور له قلا څخه بهر شو او د جرګې سره دیر ته لاړ. د تور قلا د دغه جګړې په اړه ګڼ شمېر ولسي سندرې هم تر ډېرې مودې د دیر په تنورونو او ګودرونو کې زمزمه کېدله، لکه متین په تور کې قلابند نه راځي نه، عبدالمتین زلونی درله راوړینه، عبدالمتین ډزې بندې کړه، ډېرې د کونډې کړه خیرې درته کوینه، اوس به یې سیند ته غورځوینه، ژاړي باجوړ جنکۍ متین یې مړ کړو. د نواب او متین خان ترمنځ ټاکل شوې جرګې دا پریکړه وکړه چې نواب به د 12 کلونو لپاره د سورباټ، داروړې او شاوخوا کلیو او بانډو آمدن عبدالمتین خان ته ورکوي او بیا به جندول هغه ته په مستقله توګه سپاري. خو عبدالمتین جرګې ته یوازې یو شرط کېښود چې دا هر څه به د هماغه قرآن کریم په خالی پاڼه لیکل کیږي کوم چې هغه تور سرې په ما پسې ننواتله د تور د جګړې په مهال راوړی او تواب او د دې جرګې ټول غړي به پرې ګوتې لګوي. او همداسې وشوه. د دغه هر څه نه پس عبدالمتین خان په سورباټ کې میشت شو. په دغه موده کې د نواب او عبدالمتین خان په ښکاره ښه تعلقات او راشه درشوه. خو چې کله 12 کاله پوره کېدونکي شول نو د نواب نیت عبدالمتین خان ته په خرابېدو شو او هغه ته اوبه خړول پیل کړي. له بلې خوا د نواب ورور عالمزیب خان په مونډه حمله وکړه. نو نواب عبدالمتین خان ته سوال ځواب واستول چې له سورباټه د خبرو لپاره د دیر شاهي دربار ته راشي. عبدالمتین خان دا خیال و چې ګینې نواب د هغه سره د جندول په باب خبره کول غواړي. نو په خبرو کې نواب اوبه خړې کړي او ورته ویل چې د عالمزیب خان په بغاوت کې ستا لاس دی او عبدالمتین خان یې نظر بند کړو. 12 کاله عبدالمتین خان د دیر په بنگلا یعنی د نواب په شاهي کور کې نظربند پاتې شو، چرته چې به په هغه د دنیا سختی او تکلیفونه تیرول او سزاګانې به ورکولې. باچا خان رحمت الله علیه په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې په 109 مخکې لیکي چې یو ځل په دیر کې مونږ د شاهو بابا د زوی سره میلمانو، څوک چې د ترنګزو د حاجي صاحب مازون او هم هلته پاشنغر کې زمونږ سره آشنا شوی وو. یوه شپه راپسې د نواب استازی صفدر خان راغلو چې نواب د غواړي او هم اوس په دې شپه به راسره ځي. بابا وایي چې زه لاړم نو نواب زما په انتظار ناست او نور څوک ورسره نه وو. هغه ماته وویل چې ستا سیاست او جدوجهد زما ډېر خوښ دی او ته چې څه وایي زما همدغه ارزو ده او پټ په پټه د انګریز نه ډېره کرکه هم کوم. خو ستا مرسته ځکه نشم کولی چې پیرنګي راته په سر میاګولی یعنې د سوات بادشاه کېنولی دی. که غږ کوم هغه را باندې راچوي. که سبا د قام د مخې ستا د خبرو مخالفت وکړم نو ته به رانه نه خفه کېږي. زما په پټه مرسته او د زړه مینه به ستا سره وي. بابا وایي چې د نواب د ناستې ځای ته نږدې په یوه بالاخانه کې ما عبدالمتین خان ولیده. د لرې نه مو دعا سلام وشول. د دیر د نواب نه یو ځل چا پوښتنه وکړه چې د عبدالمتین خان په نظربندۍ دی غلطي ونه کړه نو هغه ورته د یو تحصیلدار نوم واخیست چې الله دې دا پلانې تباه کړي، هر څه را باندې ده وکړل. اوس مې د زمري په مرۍ پښه ایښې ده، نه یې وژلی شم او نه یې خوشې کولی شم. د ژمي یخ موسم و، د دیر سخته یخني وه او د نواب قید و. په متین خان پالیج حمله وکړه، ډېر زر یې وځپلو او چې کله یې ناروغي اخري حد ته ورسېدله نو نواب هغه سورباټ ته د هغه کور ته ولېږلو. 2-3 ورځې وروسته د سختې ناروغۍ نه وروسته هم هلته په حق ورسېده او په سورباټ کې خاورو ته وسپارلی شو. خو ځینې خلک وایي چې هغه د پالیج له امله نه دی مړ شوی بلکې نواب هغه له په خوراک کې زهر ورکړي وو. دلته باید د یوې خبرې یادونه وکړم چې په 1960 زیږدیز کې چې کله پاکستان د دیر ریاست ونیولو دغه وخت د پاکستان د صدر ایوب خان په حکم د دیر نواب د هری پور په جیل کې بندي کړی شو. نو هلته یوه ورځ خپل یو جمالدار ته وویل چې نن ما ته رایاد شو چې عبدالمتین خان ولې په دې خبره ټینګار کولو چې لیکل باید د قرآن پاک په خالی پاڼه وکړی شي. څه چې ما د عبدالمتین خان سره کړي وو همهغه رنګ زما سره وشول.